ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بهترین سړی هغه دی، بهترین لیدونکی هغه سړی دی چې دی د نورو خلکو عیبونه پټ کړي او خپلو عیبونو ته وګوري. څه معنی کوي؟ ابصر الناس من نظر عیوبه، څه معنی کوي؟ وغمز عیوب غیره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې ښه لیدونکی کس هغه دی، ښه سړی هغه دی، د ښه لیدونکي نه مراد ښه سړی هغه دی چې دی خپلو عیبونو ته وګوري او د پردو عیبونه پټ کړي. دا کافران خو رالګي دوی ستاسو عیبونه رامخې ته کوي، حالانکې یو عیب دی په تاسو کې یوه غلطي مو وکړله هغه رامخې ته کوي او خپل سل عیبونه یادونه هغه ورک شوي دي. په څه باندې پوهېږي؟ لکه هغه پښتانه ویله که د غلبیل راپاڅېد او کوزې ته وایي چې په تا کې دوه سوري دي. په څه باندې پوهېږي؟ نو غلبیل خو پخپله چڼ ونډ دی، په هغې کې د سرو غار دی، په څه باندې پوهېږي؟ سرو نه ډک دی. نو به هر حال دې کافرانو هم دقه کار کوو چې مسلمانانو نه معمولي غلطي وشوله نو دوی راولګېدل په مسلمانانو باندې الزامونه او تهمتونه لګول شروع کړل، هغو باندې بهتانونه لګول شروع کړل او خپل ګناهونه ورته نه ښکارېدل. نو نن سبا په معاشره کې داسې ډېر شي خلک شته دی که نشته دی چې یاره بس ځان لکه هر قسمه حرامیتوبونه کوي، ځان لکه هر قسمه ګناهونه کوي، بس د ده هغې ته څه خیال نه وي زه خو یې فرشته یم او زه خو پاک مخلوق یم د الله جل شانه. او بل سړي نه که معمولي خپه د هغه خوښېږي نو هغه ته ویله که پلانکې ګناه دې کړی دی، پلانکې غلط کار دې کړی دی، پلانکې ځای کې مې لیدلی وي داسې کار دی کوو، دا چل دې وکړو، هغه چل دې وکړو. په څه باندې پوهېږي چې بهرحال دا انتهایي غلط صفت دی که په یو انسان کې دا خبره پرته ده، دا صفت پکې پروت دی چې یاره د خپلو ګناهونو ته خو نه ګوري او د پردو ګناهونه هغه رامخې ته کوي ځان ته. د ګناهونو حساب خو به هغه الله جل شانه ورکوي، تا له خو به نه درکوي که نه، که تا له به یې درکوي، تا له به یې نه درکوي، د هغې حساب به ورسره الله جل شانه وکوي. نو به هر حال پردي عیبونه رامخې ته کول یا پردي ګناهونه رامخې ته کول چې هلکه تا دا کار کړی دی او دا دې کړی دی، انتهایي غلط کار دی، انتهایي غلط کار دی. په دې سره په معاشره کې فساد راځي، ټیک شوه نه؟ د دوو کسانو د یو بل سره اختلاف راځي، د دوو کسانو د یو بل سره جګړه راځي. هلکه ته څنګه زما عیبونه خلکو ته بیانې؟ لکه دوه ملګري مثال په طور باندې یو راولګي او دې یو نورو خلکو ته د دې بل عیبونه بیانوي، پرې پلانکي کې خو دا غلط کار دی خو څه ورته وایې مه. لکه دا ښځې کله ناکله خبرې کوي که نه پردی غیبت کوي، پردی غیبت کوي، په مجلس کې ناست دي ویاره په غیبت کې دې خدای نه راولي خو هغه پلانکی داسې کار کوو، څه باندې پوهېږي؟ په غیبت کې دې خدای نه راولي خو هغه پلانکی داسې چل وکړو، پلانکی داسې کار وکړو. څنګه دې په غیبت کې نه راولي؟ دا خدای ستا په کوټه کې ناست دی، خدای ستا په کوټه کې خو نه دی ناست چې په غیبت کې دې نه راولي، راولي یې پکې مه یې کوه، غلط کار مه کوه که نه، غیبتونه مه کوه د خلکو پسې د دروغو الزامونه او بهتانونه مه لګوه. او ښځو کې خو بیا الله دې معافي کوي چېرته خفه نه شي، خو لکه دا چې دا پکې ډېر غلط بد صفت پکې پروت دی، ټیک شوه لکه نه؟ چې د معمولي خبرې نه یګه جوړوي، د لږې نه یګه جوړوي. معمولي یو غلطي په چا کې وویني نو بس بیا هغه په دې مازدیګري کې د ښځو یو تاسو ته ما مخکې مو ویلي چې د ښځو یو ټورنمنټ کېږي، په هغې کې دا ناست دي او د یو بل سره دا قصې میسې کوي، پلانکی خو داسې کار کړی و، پلانکی داسې چل کړی و، هغه د پلانکی مور او د پلانکی خور او داسې ښکته وبره یو بل باندې قصې خپل مجلس یې ګرم کړی. نو انتهایي غلطه خبره ده. به هر حال دا پردي عیبونه رامخې ته کول دي. او بله دا ده چې اکثر ښځې په خپلو مجلسونو کې د خاوندانو غیبتونه کوي، د هغو عیبونه رامخې ته کوي، پلان زما په خاوند کې دا مسله ده، زما په خاوند کې دا مسله، دا انتهایي غلط کار دی. چې ښځه راولګي او دی د خپل خاوند نه پرده اوچتوي چې زما په خاوند کې دا چل دی او هغه چل دی پکې، دا خو انتهایي غلط کار دی. خپل خاوند دې معاشرې ته سپک کړو، هېڅ چل دې نور ونه کړو، خپل نقصان دی وکړو که نه، خپل خاوند دې راواغستو او هغه دې معاشرې ته سپک کړو. یا داسې دا سړي کوي چې یاره په خپل مجلس کې کښېني بس د یو بل غیبتونه کوي، د یو بل عیبونه بیانوي، د ملګرو عیبونه بیانوي، یا د خپلو ښځو عیبونه بیانوي، د هغو قصې کوي لکه زما ښځه کې دا چل دی او ډېره مې بدې شي او ښکته دی او بره دی، په څه باندې پوهېږي؟ نو بهرحال دا خو ته نور څه نه کوې خو هغه خپله ښځه د معاشرې په نظر کې سپکه کړي، د هغې هغه حیثیت او عزت کې هغه کمی راولي. نو انتهایي غلطه خبره ده. بله دا ده چې د چا په غیبتونو کولو باندې د هغه په عزت کې ما ورته کمی نه شو راوستلی، ټیک شوله که نه؟ مونږ په دې سره خپل ځان سپکوو، ټیک شوله؟ یو سړی به څونه غاپي لګیا وي، څه باندې پوهېږي؟ دی ستا په عزت او ستا په احترام کې دې څه کمی نه شي راوستلی. تا له چې الله جل شانه کومه مرتبه او شان درکړی دی په دې کې دا سړی هېڅ کمی نه شي راوستلی، خو دی هسې غاپي لکه د سپو په شانته په تا پسې به لګیا وي، بس چې ده د خولې پړی چې کوم هغه لږ کمزوری، په څه باندې پوهېږي؟ معمولي غونته خبره دی په خوله کې نه شي راټینګولی، معمولي غونته هغه لکه خلک وایي د پلانکي سړي خېټه چوي، چېرته خبره یې پکې رامنې کړو نو خېټه به یې چاودي. نو انتهایي غلطه خبره ده یاره. یو سړی که نن سبا چېرته لږ شانته په کامیابۍ باندې روان دی، لږ مخکې روان دی، الله جل شانه وله څه نه څه عزت ورکړو، څه نه څه الله جل شانه یې مخکې بوځي، کامیابي وله ورکوي، نو هلته لاول د ټول نه مخکې هغه ملګري راپاسي او هغه وله د خپې راکاږي داسې رو پر رو شاته او د خپې وله ټکوي، خپې وله وایي چې هلکه سړی خو روان دی، سړی خو بره لاړو، سړی خو کامیاب شو، الله جل شانه کامیابي ورکړه. نو په تا هسې چل وشو، اوس الله جل شانه هغه له کامیابي ورکړله، نو په دې باندې په تا کې څه کمی راغی؟ په تا کې څه کمی نه راځي که نه؟ دا غلط صفات په مونږ کې راننوتي دي. د دغې وجې نه بیا په خپل هم سړی نه کامیابېږي. کم سړی چې د بل چا په زوال پسې نښته دی لګېدلی دی چې یاره دا بل سړی دی زه
په ده باندې د عزت زوال راولمه او ده ته قسمه نقصان ورسومه. ټیک شوله، دې دې زه ناکام کوم په څه طریقه باندې. نو هیڅ نشي کولی، په خپله سړی ځان ناکامه کوي، په خپله سړی ځان ته نقصان ورسوي او په خپله ځان سپکوي او په دې باندې سړی ډېر زیات بدې ښکاري چې یاره دې رالګي او د بل سړي عیب بیانوي په یو مجلس کې. لکه اوس مثال په طور باندې دا سړی راولګي او دا د ده عیبونه په یو مجلس کې بیانوي، په کیسه باندې پوهېږي چې نو دی به د بل چا عیبونه هم بیانوي. داسې نه دی چې یاره د ده عیب بیان کړو د بل به نه بیانوي، ځکه په ده کې یو صفت ورنوتی دی، پردي عیبونه بیانول، پردي غیبتونه کول. ټیک شوله، نو چې څنګه د ده غیبت کوي چې به یې دی بل هم کوي، دی بل هم کوي، دی بل هم کوي، دا سیده که نه ده. نو به هر حال دا بعضې خلک دغسې وي. ټیک شوله که نه، ته دا سوچ مه کوه. یو سړی به راشي تا ته به بل چا غیبتونه وکړي چې لکه پلانکي خو دا خبره کوله تا ته او د هغه سره به ستا تعلقات خرابوي. ټیک شوله، نو ته دا سوچ مه کوه چې دا زما ډېر زیات خیرخوا دی، راغی ما ته د خیر خبره وکړه. نو دا خیرخوا نه دی، دا ډېر زیات بدخوا دی. دی چې څنګه د بل غیبتونه تا ته کوي داسې ستا غیبتونه هغه ته هم کوي. نو دا انتهایی نقصاني خبره ده. بهرحال دغه صفات د ځان نه ایستل پکار دي. دا خو کافران حرامیان دو خپل ګناهونه ورته نه ښکارېدل او د مسلمانانو معمولي غلطۍ ته یې کتل چې هلکه دو په رجب کې راغلی او زموږ سره قتال وکړو، زموږ سړی مړ کړو او دا خو دو غلط کار وکړو. نو الله جل شانو مسلمانانو له تسلي ورکړله چې تاسو خو غلط کار کړی، خو دې په مقابله کې د کافرانو څونه غلط کارونه وکړل چې تاسو د الله جل شانو د لارې نه منع کړئ او دوی دا کوي چې د الله جل شانو سره کفر کوي، د الله جل شانه د احکاماتو نه انکار کوي او د مسجد حرام نه تاسو منع کړي وي په هغه موقع باندې چې کله تاسو عمرې ته روان وئ. او بله دا چې د هجرت په وخت کې تاسو دوه مجبوره کړلی او تاسو د حرم شریف نه د مکې مکرمې نه یې وایستلی په زور باندې، نو دا دوه غټ ګناهونه کړي دي که نه. او بیا پسې فرمایي چې والفتنة اکبر من القتل،